د فبروري 28 چې د کب میاشتې له 2 نیټې سره برابره ده، دا د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې ده. په دې اړه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خلکو فرهنګ ریاست له لوري یوه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو، دیني عالمانو، د پوهنتون استادانو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د خلکو فرهنګ ریاست رئیس صفي الله رید د خپلې وینا پر مهال وویل چې د هر چا مورنۍ ژبه یوازې په نمانځغونډو او شعارونو نه غني کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره ډیر کار کول پکار دي. ژبه په نمانځغونډو، نارو او شعارونو یوازې نه غني کیږي، بلکې د ژبې غنامندي د آثارو په پنځونو کې نغښتې ده. که موږ او تاسو د خپلې مورنۍ ژبې د قدردانۍ په پار فرهنګي، ټولنیز، تاریخي او نورو برخو کې خپل آثار تخلیق کړو، خامخا به مو ژبه د نورو ژبو ویونکو لپاره مهمه ګرځولې وي. په دې غونډه کې په خپل وار سره دیني عالمانو او د پوهنتون استادانو هم د مورنۍ ژبې په ارزښت او غني کولو خبرې وکړې. همداراز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ معین مولوي عتیق الله عزیزي هم د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه. نوموړي وویل په افغانستان کې هغه ژبې چې مشهورې یا مشهورې نه دي، خو د افغانستان په قوانینو کې دا شته چې دولت مجبور دی د ویونکو لپاره د دوی په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان په قوانینو کې دا شته چې په خپلو سیمو کې دولت مکلف دی چې خلکو ته په خپله مورنۍ ژبه باندې د تعلیم زمینه برابره کړي. اسلامي امارت د دغې ورځې د درناوي لپاره چې دلته غونډه جوړه کړې ده، یو ځل بیا مصمم دی چې د مورنیو ژبو درناوی به کوي، حمایه به یې کوي، او دا به د دې لامل ګرځي هغه کومې کمی او کاستۍ چې موږ یې لرو، هغه که په علمي برخه کې دي یا فرهنګي کې دي، هغه به اصلاح کوو. په ورته مهال بیا په کابل کې ځینو کتاب پلورنځیو هم د مورنۍ ژبې د ورځې په ویاړ د کتابونو په پلور کې تر 50% تخفیف اعلان کړی و. دوی وایي دا کار یې د دې لپاره کړی چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عام شي او ترڅنګ یې خلک هغه کتابونه ولولي چې د نورو ژبو څخه د دوی مورنۍ ژبې ته راژبړل شوي دي. د مورنیو ژبو نړیوالې ورځ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو کتابونو باندې 50% تخفیف لګوي، او دا یوازې په دې خاطر باندې کوي چې د کتاب لوستنې فرهنګ زموږ او ستاسې په ټولنه کې عام شي، ځوانان تشویق شي چې هغوی کتابونه ولولي. یو خو د مورنۍ ژبې خبره ده او یو عموما د ذهن رغونې خبره ده. که چیرې موږ په نورو ژبو کې کتابونه نشو لوستلی یا داسې اغېزناک اثر نشو پکې پیدا کولی یا لوستلی یا په هغو ژبو باندې نه پوهېږو، تر ټولو ښه لار دا ده چې زموږ خپلې مورنۍ ژبې ته په دغه برخه کې کوم ښه او غوره کتابونه ژباړل شوي دي، هرومرو باید هغه ولولو او خپل ذهنونه پرې ورغوو او خپله سمه لاره پرې پیدا کړی شو. په افغانستان کې تر 40 ډېرې ژوندۍ ژبې شته دي چې ویونکي یې په بېلابېلو سیمو کې اوسېږي، خو د اکثریت له اړخه د رسمي ژبو پرته نورې ټولې ژبې لږکۍ او سیمه ییزې ژبې دي. خو تر ټولو ډېر یې چې مشهورې دي هغه پښتو او دري ژبې دي چې ډېر زیات شمېر ویونکي لري او یوازې همدا دوه ژبې د هیواد له ملي ژبو شمېرل کیږي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.